دا اوس وخت کې طالبانو یوه ډله ده جماعت دعوه و تبلیغ ورته وایي. تاسې به لیدلي وي افغانستان کې دې سره هم د بعضې ملایانو ډېره ورانه ده. جومات نه یې باسي طالبانو. یو ورځ یو ملا تقریر کړی ویلي چې جومات ته تبلیغیان راغلي ول، روزه والا همداسې بیرته چې تللي ول بیا یې ویلي چې د جومات ومینځئ، جومات ومینځئ ځکه دا جومات نجس سوی ده، دا مشرکین دلته راغلي ول. موږ مولي صاحب ورور چې شهید سو ختم شپه واله مولا وایي مخکې تقریر وکړه، نو موږ د مولي صاحب ورور ویلي وي ده بیرته تقریر کړی. ما ورته ویلي دې تقریر کې مې ورته ویلي چې مولي صاحب محترمه د موږ د احنافو مذهب دا د مشرک چې جومات ته راسي مشکل نسته ده، مسلمان باندې دومره د کفر فتوا ولې لګوي؟ اتې خندل ما ته جذبه راغلې. د طالبانو دومره د افغانستان کې که مونږ د علم د لارې نه مخته لاړ نسو ګمراه به سو. اوس طالبانو جماعت زه خپله طالبانو هند ته تللی یم، کله چې دهلي کې یو ځای و لاجپت ناګر نومېده، دلته مې یوه جمعه تېره کړې ده. نو زه ملګري ته مې ویلې مې ورې نظام الدین اولیا ته ځو. نظام الدین اولیا هغه ځای ده چې طالبانو له دې جنه جماعت دعوه و تبلیغ لوی مرکز دلته ده. نو زه نظام الدین اولیا ته لاړلم، هلته مې یو کتاب پیدا کړ په عربۍ کې و، د علامه ابوالحسن علي الندوي کتاب و الداعي الکبیر محمد الیاس کاندي. دا مې ځان سره راوړ طالبانو دا کوټه کې مې کته. نو چې کته مې نو جماعت دعوه و تبلیغ چې په هند کې علماو د دې دعوت دپاره د هند مسلمانانو د اصلاح دپاره یوه لاره منتخب کړې وه. ما ویلې ځان سره چې دې سفر کې د لویه ګټه دا وکړه چې دا فرض ده، بیخي دومره ضرور ده دا. نو یو دوه درې خبرې دی نسي تحمل کولی. اسلامي امت ته څومره لویه ګټه رسیږي، څومره لویه فایده یې مسلمانانو ډمانې الله لارې ته راوستل، نرخزیان یې راوستل، دومره خلکو باندې کار وکړو چې ته ورته ته د جومات نه باسه. دی په دې ډارېږي چې دی دا فکریه داسې جوړه سوې چې لکه سې دا جومات ته نه د ملا د پلار ده، بل که څوک دعوت ته راغی او دعوت یې کوو بس. نو طالبانو ومن اظلمو هېڅکله داسې کارونه کوي. صحیح ده که یو دوه درې خبرې پکې داسې وي چې ناروا دي، هغه ما او د تا په ملایانو کې هم ډېرې سته د ناروا وي خبرې. خو من اظلمو ممن جومات نه طالبانو څوک مه منع کوئ. د الله دین چې چا نشر کوه مخالفت یې مه کوئ. پرېږدئ چې د الله دین نشر کي. د الله د دین د نشر کولو دپاره خو نو کېدی سي یوه خبره ما نه خطا سي یوه تا نه، نو په د یوه خبر خو موږ ایسته څوک وانه چوو که نه. او څومره لوی لوی علما طالبانو د جماعت دعوه و تبلیغ په رأس کې دي. ولله المشرق والمغرب، الله لره مشرق و مغرب ده. فاینما تولوا فثم وجه الله، هر چیرته مو چې وخت غواړو فثم وجه الله، هلته وجه د الله ده. ان الله واسع علیم. دا طالبانو د مسافر او د نپلي لمونځ چې په سفر کې کوي د هغې په اړه دا نازل سوی ده. که نه سفر کې چې وي هر طرف ته دی چې مخ واړو، یا مسافر ولي او یا نپلي مونځ دی کو فاینما تولو فثم وجه الله وجه الله. نو طالبانو اوس وجهه متشابهاتو نه د تاویل ته هېڅ ضرر الله چې تا په خپل حق کې ځان ته کومه معنا مرادوي، تا ته هم د وروس پاره مونږ ایمان پې لرو. وقالوا اتخذ الله ولد. چې خو به تاسې پوه سوي طالبانو چې تقلید هم تیښته ده، تشبیه هم ده. نو زه چې ښه عقیده چاته ورښیم ما ته نارې راوهي مجسم سوی ده، دا عقیده یې د تجسیم ده، نارې راوهي طالبانو. او دی په خپله چې ګمراهي کې واقع ردیش کوي چې زه په حق باندې وه. ما یو تحقیق ده طالبانو کله کله خلک یې نشر کوي چې الله په اسمان کې ده. داسې نه ده طالبانو، ده الله په اسمان کې که څوک داسې وایي چې الله په اسمان کې د دما رایه ده دا کافر نه ده. په دې مې دلایل ویلي طالبانو، مې په دې باندې بحث کړی ده. دنیا کې طالبانو تاسې همدغه الابانه باصول نور بیخي پرېږدئ. العلو لعلي الغفار کتاب پیدا کوي تاسې امام ذهبي، دا خو پیدا کوي طالبانو ویې ګورئ العلو لعلي الغفار. دنیا کې دومره لوی علماو دا خبره کړې، نو زه دغه باندې د کفر فتوا کولی سمه. دا خو د ته چې ټاپه راوباسي دستي چا باندې د کفر فتوا وکړه. هغه مسله طالبانو اصل کې دلته ده. نو دوی داسې نشر کوي که نه، دوی وایي چې کېدای سي کار به جوړ سي. داسې نه کېږي، کار نه جوړېږي. ورځ تر بلې نه علم مخته روان ده. که ته یې منې که یې نه منې، تا مزخرفې خبرې څوک نه مني. ولې نن رښتونه یې دې ته قصد وسو چې خلک کتابونه راوسپړي، راسپړي یې که نه، د ورځ تر بلې نه
پرون مې طالبانو کتاب کته دلته اوس یو طالب مانه پوښتنه وکړله لا مې تحقیق نه ده تمام سوی 3 کتابونو کې چا د ترویحي په اړه څه ده چې موږ تاسې 4 رکعاته تراویح وکړو بیا کینو که نه دلته داسې بهرایق کې لیکلي وایي که چېرته چا 4 رکعات ته تراویح وکړلې ترویحه چې کوي دومره وخت به په ترویحي کې نیسي لکه د 4 رکعتو باندې چې نیولی که دې نه کم وختونه او دا مکرو ده زه به اوس علم نه راسپړم هره نوې مسله چې ته واورې تا ته وابۍ ښکارېږي په رب العالمین دا بهرایق کې وو 3 نورو کتابونو کې مې پیدا کړې د طالبانو هم ګورم بیا انشاءالله که نن مازدیګر ته مې وخت پیدا کړي بیا خپل واټساپ کې نشر کوم دا چې دی واوري که نه په دې بدن یې هغه راور وخی وابینو ځکه دته خو چې دا نوی دین راغه کوي راسپړې بس دته وابیات ښکارېږي طالبانو ما نو اوس طالب پوښتنه وکړه طالبانو چې قرآن وایي نورې اوري ثواب سته پکې که نسته خو چې تسبیح وایي نورې اوري دې کې ثواب سته که تسبیح خپله ویللو کې ثواب ده نه به یې داسې طالبانو قرآن کې خو داسې ده چې قرآن استماع ثواب لري د ذکر استماع ثواب د تسبیح استماع ثواب لري که هغه به خپله وایي نو تر اوسه ولې افغانستان کې چا خلکو ته نه ویلې ګورئ طالبانو تاسې د دورالمختار متن راواخلي هلته داسې وایي یا د موږ حنفي فقها د ترویحه کې به ټول تسبیح وایي ټول ناس خلک به تسبیح وایي دلته به ملا ویل سبحان دا به یې ویلې ښه نو دی داسې فکر کو چې دا تنا په ملا ده دا په ټولو تسبیح ده بیا که تاسې فکر اوس علماو د دې په جای بل ترتیب راخیستی ټول قرآن وایي ګورئ آیات وایي که نه وایي نو خو هلته یې دې په خاطر چې مقتدیان چپ هم سي خو ثواب به مقتدیانو ته ورسېږي د قرآن په ویللو هم ثواب په سماع هم ثواب که سبحان ذي الملک والملک سبحان الكلمة جبروت والملکوت دا به یې ویلې طالبانو چې به هغوی غوږ ورته نیولی نو هغوی ته خو ثواب نه و که نه ته بیا هم د رواج په خاطر یې ویلې کلی د ثواب نو ثواب چې وایي ټول دی وایي طالبان زه به اوس دین نه راسپړم په کتاب کې چې لیکلې مسله ده زه به د تا له لاسه نه راسپړم چې ته ودرې وابي ټاپه را باندې ونه لګې زه لالو ورځ تر بلې نه موږ مخته روان یو کاروان مو غټیږي که د الله خوښه وه پیدا ورځ تر بلې نه غټېدلو باندې روان ده علوم راسپړل کېږي طالبانو کې الحمدلله شوقونه پیدا کېږي ما سره چې هر وخت طالبان اوسېدلي وي الحمدلله طالبانو که نور نه د کتاب سره دومره مینه پیدا وي شوقونه ورسره پیدا وي چې ته به ورته حیرانه سي دا هم طالبانو یو لوی کمال ده چې کله طالب ځان ته رهبر پیدا که کتاب او هغه یې کتل شروع کړل 15 کاله بعد بس خپله د تی پوهېږي چې او دا خو موږ وقالوا اتخذ الله ولد دوی ویلی الله نیولی د ولد سبحانه پاکی د ده لره بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات الله چې دا پیدا کوونکی د اسمانونو د مځکې ده و اذا قضا امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو امر فانما یقول له کن فیکون ورته ووایي کن سفیکون بیاسي طالبانو دا کن فیکونو تمثیل ده که حقیقت ده یعنی الله عز وجل چې کله یو شی پیدا کوي کن ورته وایي بیا یکونو دستي را پیدا سي که دا اسې الله تمثیل وویلې په دې لږ ځان پوهې کوي را سره طالبانو دا حقیقت ده که تمثیل ده که تمثیل سی بیا دا معنا یعنی الله اسی مثال ویلې چې زه الله وی شیان داسې زر پیدا کوم لکه یو شي ته چې کون وایې په یکونو سی دومره لږ یعنی ما زه د کون په اندازه که درته وخت باندې ډېر شیان را پیدا کړم حقیقت نه ده دا یو تمثیل ده یوه رایه دا ده لکه امام قاضي بیضاوي هغه رایه دا ده وی دا تمثیل د طالبانو او نور علما وی نه د حقیقت ده چې کون ورته وایي فیکونو بیا سی حقیقت ته دا تمثیل نه ده طالبانو او معتزله او ډیر اهل سنت هم دا رایه ده دوی وایي انه لیس المراد به الحقیقه بلکې امتثال حقیقت نه ده لدینه مراد انما هو التمثيل لحصول ما يتعلق بالاراده بلا مهله بطاعه المامور المطيع دا طالبانو تمثیل ده ډیر اهل سنت او معتزله وی لکه بیضاوي مې هم درته یاد که خوره المانی وی دا محمول على الحقيقة كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية قد أجرى الله سنته على تكوين دا حقیقت دا پښتنه ډیر خلک کله کوي دا تحقیق دا حقیقت د طالبانو که تمثیل د څوک دا حقیقت دا
وقال الذین وای کسان لا یعلمون چې علم نه لري لولا یکلمنا الله ولې موږ سره خبرې نه کوي الله او یأتینا آیة ولې نه راځي موږ ته یوه معجزه کذلک قال الذین همداسې به ویل هغه کسانو چې مخکې له دوی نو مثل قولهم تشابهت قلوبهم زړونه یو د بل په عنادو په ړندوالي کې سره مشابه سوي دي قد بینا الآیات الله وی مونږ بیان کړي دي آیتونه لقوم یوقنون هغه قوم لره چې یقین لري